د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د کاب یا د هود د میاشتې اتهشتمه د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سره وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د بغلان د اتحاد جریدې عواید 3 برابر زیات شوه. یو قرغرستاني شرکت د افغانستان پر قانونو پانګونې ته چمتووالی ښودلی. او یونیسف وايي اسرائیلو په غزه کې 14,000 ماشومان وژلي. وسم بشپړ خبرونه. د بغلان د اتحاد جریدې عواید 3 برابر زیات شوه. د بغلان د اتحاد جریدې د اطلاعات او عواید 13 کال پرتله 3 برابر زیات شوه ده. د بغلان د اتحادیې جریدې مدیر مسؤل سید عبد الله سادات باختر اژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې اتحاد جریدې د اعلاناتو له درکه 1,55,550 افغانۍ راټولې او دولت خزانه ته یې سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال عواید څخه باندې 350,000 افغانۍ وو چې د سږ کال عواید د تیر کال پرتله 3 برابر زیاتوالی ښایي. په ورته وخت کې د اتحاد جریدې د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د خپرونو لومړنۍ چاپي خپرونه ده چې له څه باندې 100 کلونو راهیسې د اطلاعاتو په برخه کې فعالیت لري. یو قرغیزستاني شرکت افغانستان پر قانونو پانګونې ته چمتووالی ښودلی. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د قرغیزستان د کان کیندنې شرکت له رئیس سره وکتل. د قانون او پټرولیم وزارت په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د یاد شرکت رئیس ویلي دي افغانستان او قرغیزستان خورا زیاتې کاني زیرمې لري چې زموږ شرکت چمتو دی د پرمختللو تجهیزات او تجربو په لرلو سره د کاني زیرمو په ځانګړې توګه د سرو زرو او انتیموني په برخه کې پانګونه وکړي. هغه زیاته کړې چې شرکت کولی شي د کان کیندنې په بیلابیلو برخو کې افغان انجنیران ته عملی او تخنیکی زده کړې هم ورکړي. او یونیسف وايي اسرائیلو په غزه کې 14,000 ماشومان وژلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وژې صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې سیونیز ځواکونو د تیر کال د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې 14,000 فلسطیني ماشومان وژلي، زرګونه یې ټپیان کړي او سلګونه زره نور له زده کړې بې برخې کړي او اوس مهال د سخت لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ویل چې د غزې ماشومان د ډېرې کمزورۍ له امله ان د ژړا کولو انرژي هم نه لري. د راپورونو له مخې غزه کې د جګړې له امله زرګونه نور ماشومان یا خو بې سرپرسته شوي او مور او پلار یې په جګړه کې له لاسه ورکړي او یا خو بې کوره شوي دي. د دې سربیره د غزې ماشومانو له نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي چې اسلامي او نوره نړۍ په مرسته کولو کې پاتې راغلي دي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ له عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.